دو درې ورځې ژوند دی او دا زندگی ختمېدونکې ده. الله رب العالمین نه موږ وغواړو چې یا الله موږ له توفیق راکړه چې ستا دین زده کړو. اول د دین علم وکړو، د الله په دین ځان پوه کړو، هغې نه بعد بیا د الله رب العالمین نه عمل توفیق وغواړو چې یا الله دا کمې خبرې د دین موږ ته یادې دي، زده دي راته، یا هم لوستې دي، یا هم د علماو نه اورېدلې دي د قرآن او حدیث په رڼا کې. یا الله په دې باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. دا اهمه خبره ده زما محترم ورونه، ځکه موږ نه به الله رب العالمین تپوس کوي، زمونږ د دې ژوند په باره کې به تپوس کېږي. د قیامت په ورځ د انسان د قدمونه دا به د ځمکې نه نه خوځېږي، تر دې پورې دنه به د عمر تپوس کېږي، عن عمره فیما افنا، عمر دې په څه کې تېر کړی، دا ورځ او شپه د عمر دی، دا نن ورځ د دې تپوس کېږي، د ورځ او شپې تپوس. وعن شبابه فيما ابلغ، ځواني دې په څه کې تېره کړې ده، د ځوانۍ جدا تپوس دی. هر ځوان دې ځان سره په خپل ګریوان کې وګوري چې زما دا ځواني په څه کې تېرېږي. وعن ماله، د مال په باره کې تپوس دی دوه قسمه، من اين اکتسبه وفيما انفقه. من اين اکتسبه، د کوم ځای نه دې دا مال ګټلی دی، ستا کاروبار ذریعه د آمدن حلاله ده که حرامه، او بیا دې دا مال لګولی په څه کې دی، ستا مال په څه لګېږي، ستا پیسې په کومو څیزونو کې لګېږي، رسمونو کې، رواجونو کې، په بېحیاو کې، په نعوذ بالله په ګناهونو، په جرمونو کې، او کنه د الله په دین، او چېرته هغه حلال او جایز نفقات چې د ښځې د بچو حقوق دي په دې کې لګېږي. دا سوچ پکار ده. او دغه رنګه د علم باره کې تپوس دی، وعن علمه، دا د علم تپوس یوازې مولوي صاحب نه نه دی چې صرف مولوي صاحب نه به تپوس کېږي، نه. دې حدیث په ابتدا کې نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي، مولوی صاحب نه دی ذکر کړی، وایي د الله نبی فرمایي لا تزول قدما عبد، د بنده قدمونه به نه خوځېږي د قیامت په ورځ د ځمکې نه. بنده یاد کړی، دا بنده که مولوی صاحب دی او که غیر مولوی صاحب. دومره علم خو په هر مسلمان نارینه او زنانه فرض دی چې کم از کم دا 24 غنټې ژوند پې تېر کړي. مونځ فرض دی که نه 5 وخته، د دې احکام زده کول فرض دي په تاسو، د دې ترجمه زده کول په تاسو فرض. ځان مه غافله کوئ.